ایران هره اونۍ په زرګونو افغان مهاجر بیرته شړي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. مرستندویو ټولنو او عیني شاهدانو ویلي چې ایراني مقاومت هره اونۍ په زرګونو افغان مهاجر پرته له دې چې په افغانستان کې لوږې او فقر ته پام وکړي له سرحد نه بیرته خپل هیواد ته شړي. په افغانستان کې د طالبان له واکمن کېدو وروسته د بهرنیو مرستو د درولو او په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان د پانګو د کنګل کېدو په دلیل د سخت اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی، خو له ایران څخه په جبري توګه د افغان مهاجرو د ایستلو بهیر روان دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان د خورا سخت بشري ناورین سره لاس او ګریوان دی او د دې هیواد څه د پاسه نیمایي نفوس د خوراکي توکیو له کمبود سره مخامخ دی. یو شمېر ښو کسانو چې له ایران څخه ایستل شوي د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو ته ویلي چې د افغانستان پولې ته له انتقال کېدو دمخه په ایران کې په ګڼه ګوڼه او چټلو توقیف خانو کې ساتل شوي او ایراني مسؤلینو ورسره بد چلند کړی دی. نن نسکرن عبدالصمد چې افغانستان ته له بیرته لېږلو دمخه په ایران کې ساختماني چارو کې کار کاوه د فرانس پریس اژانس ته ویلي چې ایراني مسؤلین افغان مهاجر انسانان نه ګڼي او ادعا یې کړې چې په توقیف ځای کې په دې خاطر چې د پولې څخه د تېرېدو لپاره یې کرایه نه درلودله د ایراني مسؤلینو له لوري وهل شوي او ټکول شوي دي. بل افغان مهاجر عبدالصمد ادعا کوي چې ایراني مسؤلین د هغو افغانانو لاسونه او سترګې تړي چې له سرحد نه یې اړوي او هغوی توهین او تحقیر کوي، که څه هم چې د دغو افغان مهاجرو ادعاوې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي او د ملګرو ملتونو مسؤلینو هم په دې هکله د فرانس پریس خبري اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د مهاجرت نړیوال ادارې ویلي چې یوازې په روان کال کې څه د پاسه 1 میلیون افغان مهاجر له پولیج راوړل شوي دي. د دې ادارې شمیرې ښیي چې یوازې د اکتوبر د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې 28,000 افغان مهاجر له ایران نه شړل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان رئیس انتونیو ویترینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هیواد ته د افغان مهاجرو د مخ په زیاتېدونکو بیرته لېږلو سره د افغانستان په وړاندې پرتې ننګونې نورې هم پیچلې کوي او اکثر هغوی مفلس او روغتیایي ملاتړ او غذا ته اړ دي. د دغو بنسټ مسؤلینو چې د افغانستان ایران په پوله د بیرته استول شویو کسانو سره مرسته کوي د فرانس پریس اژانس ته ویلي چې په روان کال 3200 بې سرپرسته ماشومان په جبري توګه بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ په افغانستان کې سخت ناپایدار وضعیت ته په اشاره د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغان مهاجرو اجباري ایستل ودروي. قدرمن لیدونکو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.